ٹیم راشی خلق بجنکی گڑی واتخذت القینات یا قینات دا سے وقت براشی جنکی دمانی با ونی ولیشی مجلس کے با جنکی اگڑ ولیشی ڈولکی با اگڑ ولیشی مجلس کے با دا ڈول خلق کینی تولش پا ڈول کوتا ناس ہوئی محبوب عربی فرمائی سبائی کے با دا مانزا پٹیم بیوشی خوب ور باند راشی او دبوی کلچ دا خوب نرا بیدار شی ازاهم قردتن و خنازیر گوری چی زانتا دا چانا با شادوگان جوڑ شوی وی و دا چانا با خنزیران جوڑ شوی وی شوق جواب را کئی دا رسول اللہ مبارک صادق دے کنا دے کچاو ویل چه صادق نہ دے یا پا ضمیر کے دا کذب نسبت راغے ورتا کافر دے زندق دے توبہ نہ قبلی گی اگر رشتی نے صادق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دا سے پیغام پرک دی کہ آخر زمانہ کی با دا ڈمانو پا مجلس کی دا سے وقوی کہ سہر با پروت پی خود چرا پاسی یا بت شادو جوڑوی یا بت خنزیر جوڑوی اے نوجوانان و عوام و طالبان و تنوائم طالبان چی دے بعض پا غضب کا کر دی دا جمیش پی اتنی دیم کئی خورے دی دیتا مثلو کی وائم آغا چی کم اکثر طالبان زمونگا خدی دا چی کم دے دا ورانی نکئی خو لیکن عوام و توائم اے نوجوانانو دا یو حدیث دانتا عبرتو گردوائی کخپل خپلوانو ٹبر کے چرتا اجلاگان گڑی دل جنکی گڑی دو مجلسو مورزی آخر زمان دے اسے نشپا بتیرشی سبا بدر نشادو جوڑوی خنزیر بدر نہ جوڑوی پیرانو بگر دے دعا راتا ہو کہ ما خورے برتا انسان کیے گے بنا دا حال بدر باندے راشی او یرے گئی آغا غیور آغا شاندار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تر آگے دعوت شروع کا دا دعوت بالمقابل امت اجابت سوکرل دن امت دعوت سشے کئی امت دعوت سوکرل نن امت اجابت سشے کئی عام دنیا کا کفار دی کا یہود دی کا نصرانیان دی کار سوک دی کافت للناس کا پیریان دی تا روز قیامت دا طول دا پارا استاز سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راگے دعوت شروع کا دا یو دعوت پزے دا دی چی رب ذوالجلال یو خیستہ خانچہ جوڑا کرے دا گلے دے خلق دعوت قبول کی جنت تا پلار شی داغے بالمقابل دمکی معظمی مشرکانو دما استا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسو اکرل دا سے حالم پیرا کہ مبارک رب کریم تا بیت اللہ شریف کے سر پر سجدہ بانے پروت دے ابو جہل لعین اعلان کئی ورشے سوک بوی چماتا دا اوخ پریوان روڑے اگا اوخ چیالال شی داغی دلری چی کم سید ویارات روڑے عقبہ ابن ابی معید ظالم بیدینا دے لاڑا او یو خالال شویوا او داغی لرے یا داغی پریوان روڑا امام الانبیاء شاندار و غیور پیغمبر ربی کریم تا آغا پاک زمین کے پسجدہ بانے پروت دے بیدینان راضی آغا لرے آغا پریوان دا امام الانبیاء پولو باندیا چاہی دم رسوک نشتا کہ کافر اللہ سو نسی دا سے حالات دی فدا سے سخت حالاتو کے امام الانبیاء دا رسالت پیغام نہ پرگ دی آغا بیام رسی فدے ٹیم کے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا پنزو کالو یا دا او کالو پا عمر ناجح دا کہ دا او کالو پا عمر وڑا ما شمدا رالا ادرے دا کافرانو تا سپک سپک کنزلو کرل او دا امام الانبیاء دا غولو مبارکو نئی دا اخر پریوان لرکا او بیا کافرانو توائی اما پلار تاسو تا ست تکلیف در سول دے یو دعوت در کردے دے کہ دعوت قبل وی دیر خدا ورن تکلیف ولی ورکوی ورتا محبوب علیہ السلام حرم شریف کی تنگیگی زڑی دا کافرانو دعوت ورکی سوک دعوت نہ قبلی مبارک تنگ شا دا سی بار تلاڑا یو میلہ دا آگے میلی تا دا عکازی بازار آگا با پافتا کی یوزل لگی دا عکازی بازار تلاڑا دا بانڈو خلق براتلل زید ابن حارثتا رضی اللہ عنہ توائی رازا چی دی بانڈی دی عکازی بازار تلڑ شو
کېدای شي د باندې خلک وي هغوی ته به سوال وکړو هغوی ته به دعوت ورکړو که څوک ایمان راوړي کله چې د عکاظي بازار ته لړل کافران ډله ډله ناست دي لوچکان هلکانې راغونډ کړي دي امام الانبیا تېرېږي هغوی کاڼي راخلي امام الانبیا باندې ګزار کوي چې مخ مبارک راتاو کي کافران پسې چقې وهي خنداګانې ورپسې کوي مبارک راغی دلگیر او خفه دی د خپل تره مبارک کور ته راځي کافران راځي ابو طالب ته راځي ابو طالب ته وایي چې دا وراره دې منع کا یې مونږ ته راکا که یې قتلو که یې قید کې بندي کو که یې د علاقې نه شړو تا ته به بل ماشوم درکو او یا داسې وکړه چې وراره دې منع کا چې زمونږ د بوتانو سپکاوی نه کوي ابو طالب ورته وایي تاسو کښېنئ زه وراره راغواړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښت ورته وایي دا جرګه د مشرانو راغلې ده سوال ومنه دا خبرې پرېږده نورې خپل دین چلوه خو د چا په دین باندې رد مه کوه رسول الله مبارک پسترګو کې اوښکې رالې څادر مبارک راواخېسته یتیم دی د پلار نه یتیم دی د مور نه یتیم دی نیکۍ وفات شوی دی د تره په کفالت کې دی نن تره جواب ورکوي ورته وایي زما خبر ومنه د محبوب علیه السلام سترګې د اوښکو نه ډکې ډکې مبارک څادر په اوږه کوي ورته وایي ای زما تره ستا کور پرېښودی شم لیکن د رب ذوالجلال د رسالت پیغامونه نشم پرېښودی دروازې ته رسېږي ابو طالب منډه راخلي محبوب علیه السلام واپس راګرځئ سوال ورته کوي راځه خیر دی تمامه دنیا دې خفه وي خو تاسو مه خفه کېږئ بیا یې ځان سره ایسارئ کافران راغونډېږي لاسلیک کوي چا چې په ابو طالب باندې یا په رسول الله مبارک باندې د مکې معظمې په بازار کې څه خرڅ کړل یا یې څه واخیستل جریمه به وي بیت الله شریف باندې کاغذ اویدان کا رسول الله مبارک او ابو طالب صرف مجبوریږي مکه معظمه پرېښوده شعب ابي طالب ته لاړل درې کاله مسلسل چا په محبوب باندې څه خرڅول نه چا به څه اخیستل نه چا به پې سلام علیک نه کو دوی به چې سلام واچو وعلیک به نه خبرې ورسره چا نه کولې څومره خرچه چې دوی لرله خرچه خلاصه شوه بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها بیبي مبارکه هغه د دې تکالیفو د لاسه وفات شوې ده محبوب علیه السلام ته بچې چا ښایسته روټۍ روړه مبارک بچې وکتل وبه یې ژړل چا به ورته وي ولې ژاړې وی ما ته بیبي خدیجة الکبرا رضی الله عنها را یاده شوه د شعب ابي طالب زندگی را یاده شوه بیبي خدیجه مبارکه فرمایي و موږ داسې شپې م رالې چې موږ څه خرچه ختمه شوه موږ به د ونو پاڼې شلولې موږ به ګیاګانې کولې موږ به په اوبو کې وخوټولې او هغه اوبه به مو څکلې بیبي خدیجه رضی الله عنها فرمایي داسې شپې م په ما باندې رالې چې ما به کله قضای حاجت ته لاړم او دسماتې به مې کو دا به د انسانانو دسماتې نه و زما او دسماتې به یا د چیلو په شانو یا به د ګډانو په شانو ولې چې موږ به ګیاګانې اوبو کې شولې وي موږ به داسې پاڼې شولې وي موږ به زندګي په هغې باندې تېره کړې وه معززو سامعینو یا رسول الله مبارک د دین د دعوت دپاره ګیا خوري یا رسول الله مبارک پانی پوبو کی شی هغه خوري نن امتی باندې رب کریم احسان کړی دی مالداری ور کړی دا هغه انصافدار بالمقابل د رسول الله تکالیف یاد وستل د محبوب علیه السلام دعوتونه یاد وستل د خپل خرچه را واخلي په جړای خرچ کوي په ډمه خرچ کوي په دغه باندې نه شرمېږي ورځ د قیامت باندې راځي که محبوب علیه السلام دې امتی ته دومره قدر موایي چې ای امتی زما حالات یاد ووتل چې ما د مکې معظمې سختۍ ستا د دعوت دپاره په ځان باندې تېرولې داسې شپې پې باندې رالې محبوب علیه السلام دلګیر او خفه دی زید ابن حارثه صاحب ته وایي ما سره لاړ شه راځه چې طائف ته لاړ شو د طائف خلکو ته به لږ دعوت ورکو مبارک طائف ته ورسېده لرې خپلوان یې په هغه کلي کې وو چې ورلل یا سړی مېلمه ته ستړی مشي وایي ورته روټۍ ورکوي 8 کیلومتره فاصله مزلي کړی دی پیدل دا مسافت قطع کړی دی هغه ظالمان خبر شوي دي لوچکان راغونډ کړي دي او ورته ویلي دي العیاذ بالله ثم وثم محبوب ورته ښودلی دی چې دا صابئي دی بېدینه دی العیاذ بالله لیونی دی جادوګر دی په کاڼو باندې ولی رسول الله مبارک په کاڼو باندې ویشت د دعوت په وجه باندې د سر مبارک د وینو نه یې پڼې ډکې شوې
را روان دی بیرته او یو ځای کې د انګور یو سفر دی د عتبه او د شیبه سفر دی دې ته راغی هغه ځای کې مبارک ناست دی جبریل علیہ السلام راغی یو بله فرشته ور سره ده ورته وایي دا فرشته څوک ده وی دا ملک الجبال دا هغه فرشته ده چې په غرونو مقرره ده دا فرشته دې دپاره راغلې ده تا سره د طایف خلکو ظلم کړی ته یې په کاڼو ویشتلی رب کریم